عبدالصبور ورور پوښتنه کوي، وایي زیاتره کسان مې لیدلي دي چې کوچنی قرآن کریم یا یاسین شریف په جیب کې ګرځوي. که په دې هکله معلومات راکړي ډېره مهرباني به مو وي چې آیا دغسې کار کول ثواب لري که ګناه؟ محترم وروره، سورة یاسین یا قرآن عظیم شان یا نور مبارک کتابونه لکه هفته هیکل یا پنج سوره د دې په جیب کې ګرځول په هغه صورت کې جائز دي چې جلا پوښ ورته جوړ کړي. پوښ داسې پوښي لکه موږ او تاسو چې قرآن عظیم شان ته پوښونه جوړوو او شاچو په وقایه پر مشته نه وي. کې چیرې پوښ درلودی په جیب کې ګرځول جائز دي، البته نه ګرځولې ښه دي. خو کچيري څوک سفر کوي، د سفر په حالت کې په جیب کې ګرځي پوښ ولري نو بیا پروا نه لري. خو بیا د سفر دی په جیب کې نه ګرځي، خو کې پوښ درلودي د ځان سره ګرځاوه نو بیا پروا نه لري. البته نه ګرځولې بهتر دي. والحجة على ما قلنا ما قال الشامي رقية في غلاف فتجافى لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز أفضل. قوله رقية الظاهر أن المراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائل المشتمل على آية القرآنية، فإذا كان غلافه منفصلا عنه كالمشمع ونحوه جاد دخول الخلاء به ومسه وحمله للجنب. ويستفاد منه أن ما كتب من الآيات القرآنية بنية الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآنا، بخلاف قراءته بهذه النية فالنية تعمل في تغيير المنطوق لا المكتوب. انتهى الشامي أول جلد يوصل يودير شمع صفحة. همدارنګ دغه مسله د فتاوای فیضیه آخري مسله د 201 شمع صفحه کې بیان شوې ده. والله أعلم بالصواب.